دا ورو سوال کړی دی چې په دې څه دلیل دی چې خوب سره اودس ماتېږي او بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي سهار مانځه د راپاڅېدو اوده به رپا به سېدو ډایرېک او اودس به یې نه کو. نو دې خبرو باندې وایي زه پوه نه یم د دې وضاحت وکړه. الجواب وایي په دې څه دلیل دی چې خوب سره اودس ماتېږي؟ نو دلیل په دې باندې حدیث د صفوان ابن عسال رضی الله عنه دی، امام ترمذي راوړی دی. به کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو، ما لږ ساعت مخکې هغه حدیث ذکر وکړو چې موږ په سفر یو نو 3 ورځو پورې موزې دا به نه وباسو الا من جنابه، مګر که جنابت را باندې راغی نو بیا مسحه نه کېږي په موضوع باندې، ولکن من غائط و بول و نوم، مګر که چېرته ډکې میچازي وکئ یا تشې میچازي وکئ یا اوده شئ او بیا اودس کوئ نو بیا مسحه کولی شي. نو دې کې څه ذکر کو؟ نوم. او نوم څه ته وایي؟ خوب ته وایي. د دې نه واضح شو چې خوب سره اودس ماتېږي. بیا دا هم د علماو منځ کې غټه مسله چې کم خوب باندې اودس ماتېږي. کله نه کله د علما دا مسله هسې اوږده کړي او اسانه مسله دا ده چې هر هغه خوب باندې اودس ماتېږي چې انسان پکې په ځان نه پوهېږي. داسې جټکه مټکه سړي ته راشي او کله نه کله په سړي داسې خوب راشي چې له خوا او شا دا خبرې پکې اوري، نو په دغه خوب سره اودس نه ماتېږي. کله نه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسخوتن مانځلی وي، دومره لیټ راووتو چې صحابه کرام به په جومات کې ناست او سرونه به پرې درانه شو، جټکې به یې ووهلې او بیا به پیغمبر راغی دوی مانځه ته ودرېدو، نو اودس د هغوی مات شوی نه و مات شوی. او چې جوور خوب وي او سم خڼارې پکې شروع کړي او بیا راپاسې بعض وي هسې وي سترګې چې خوب هغه چې ته په ځان نه پوهېږي په دې سره اودس ماتېږي. بیا دې ورور دغه سوال کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوده و بیا به راپاڅېد او مانځله به تو. دا صحیح خبره ده. امام بخاري او مسلم دا روایت راوړی، موږ څو پیرې ذکر کړی هم دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد وکړو او بیا وده شو حتی نفخه، دومره خوب دومره جوور وده شو چې خڼاره یې شروع کړو او بیا مؤذن راغی فخرج فصلی، چې مؤذن اذان وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو د مانځه دپاره. نو دې ورور ته دا اشکال جوړ شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وده شو او بیا ووتو. نو جواب دا دی صحیح حدیثونو کې دا مسله ثابته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې اوده کېږي خو زړه نه اوده کېږي. دا مسله دپاره خاص ده. بعض مسلې ګورې داسې چې هغه د پیغمبر دپاره څه خاص وي، نو بیا به یو سړی دا نه وایي چې دا زمونږ څنګه شو او دا خو زمونږ اودس پرې ماتېږي او د هغه نه ماتېدو، نو دا د هغه دپاره خاص ده. د پیغمبر به سترګې بندې وي خو زړه به یې وي، خو که چېرته اودس به مات هم شو نو هغه ته به پته لګېده چې زما اودس څه شو مات شو. مونږ چې وده شو او په خوب کې مو اودس مات شي مونږ ته پته لګي؟ مونږ ته خو پته نه لګي، نو څه اشکال پکې پاتې شو؟ نه. والله